बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइम गनी खान पुख्त एकेडमी ته طرفه یو نی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به تاسو له خیم چې تاسو به د ګوګل نه ایویسټ فری انټي وایرس څنګه ډاونلوډ کوئ او انسټالوئ به څنګه. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به چې دی خپل براوزر اوپن کړئ. چې براوزر اوپن کړئ نه پس چې دی ګوګل اوپن کړئ. چې ګوګل اوپن کړئ دلته کې به چې دی تاسو سرچ کې ورکړئ ایویسټ AVAST ایویسټ او سرچ به کړئ. اینه پس به چې دی دلته کې موږ سره مختلف چې دی د انټي وایرس لینکس راشي. اینه تاسو به چې دی دلته کې ښکته راشئ، دلته کې به لیکلي ډاونلوډ فري انټي وایرس VPN 100% free easy ایویسټ. په دې لینک باندې به تاسو چې دی کلیک کړئ. چې په دې لینک کلیک کړئ نه پس دلته کې موږ سره داسې پیج اوپن شي. دې کې به لیکلي چې فري انټي وایرس از یور فرست سټیپ آنلاین فریډم. اینه پس دلته کې لیکلي ډاونلوډ فري پروټیکشن. په دې به تاسو چې دی کلیک کړئ. چې په دې کلیک کوئ نه پس چې دی دلته کې follow these steps to complete your ایویسټ installation او ښکته به دلته کې چې ما سره دا دی ایویسټ فري انټي وایرس EXE فایل چې دی ما سره دا دی ډاونلوډ کیږي. اینه پس چې دی دا کې دا ما سره چې دی ایویسټ فري انټي وایرس X فایل چې دی ما سره ډاونلوډ شوی باندې به تاسو کلیک کړئ. چې په یې کلیک کړئ اینه پس چې دی تاسو براوزر کلوز کړئ او اوس ما سره دا دی چې انټي وایرس چې دی هغه ما سره دا دی ډاونلوډ کیږي. ټول لومړنی ما سره چې دی X فایل وشي اینه پس چې دی تاسو بیا اینه پس تاسو دوباره انټي وایرس چې دی ډاونلوډ کوئ. دلته کې ما سره دا دی لغونه ټیملی لوډینګ به کوي. دلته کې دا دی ما سره لوډینګ کیږي او ایویسټ انټي وایرس ما سره دا دی ډاونلوډ کیږي. دا دی ما سره ایویسټ انټي وایرس چې ما سره ډاونلوډ شو. اینه پس چې دی دلته کې تاسو لیکلي وي چې ایویسټ فري انټي وایرس by installing or using the product you agree to this license agreement and privacy policy. اینه پس تاسو دې په انسټال باندې کلیک کړئ. چې په انسټال کلیک کړئ نه پس په دلته کې دا ما سره چې دی ایویسټ انټي وایرس چې دی انسټال لیدو سٹارټ شي. دلته کې ما سره د لوګو ټیملی انسټال لیدو کې دا دی ما سره چې دی ایویسټ انټي وایرس چې دی بس دا د لوګو نه پاتې دی. دا دی ما سره چې دی انسټال شو دلته کې ایویسټ انټي وایرس. دلته کې بس دی ما سره چې دی خپل اتوماتیکلی به چې دی کې ما سره اوپن شي. دا دی ما ته ولیکلو چې یور سیسټم دی ما ته لیکلو چې هغه پروټیکټډ دی او اینه پس چې تاسو دی دلته کې به راشئ ښکته په کنټینیو باندې به کلیک کړئ. په کنټینیو کلیک کړئ اینه پس په دلته کې دی وایي دی تاسو چې رن فرست سکین تاسو به چې دی په دې باندې کلیک کړئ. چې په یې کلیک کوو اینه پس په دلته کې چې دی ما سره دی لوډینګ کېږي اپډیټینګ وایرس ډیفینیشن. دلته کې ما سره چې دی سیسټم هم سکین کوي او ډایرکټ چې دی اتوماتیکلی چې ما سره دی اپډیټینګ هم چالو شي. دا موږ سره چې دی لومړنی سمارټ سکین دا چې دی موږ سره اتوماتیکلی باندې خپله کېږي او که چېرې تاسو وایئ چې زه اپډیټ کوم نه او یا سکین سټاپ کوم نو تاسو به چې دی
سټاپ کولی هم شئ دلته نه. زه ما سره دلته کې دا اوس ډېر ډېر ټایم لري تاسو چې دې سټاپ کوم سکین او تاسو به پوره وکړئ. ما په سټاپ سکین باندې کلیک کو دلته کې ما وایي چې سکین سټاپډ ما اوکې شو لیکلي چې دیس کمپیوټر از پروټیکټډ ما سره چې 45% شي تاسو به پوره وکړئ نو تاسو به چې بیا سیستم چې پورا انټي وایرس چې پورا اپډیټ شي. اینه پس دلته کې چې ما سره دې کې مختلف آپشنز دي پروټیکشن کې چې وایرس سکین کور شیلډ وایرس چیټ وای فای انسپیکټر او دې کې چې مختلف ما سره چې دي د چې دي سایډ چې ما سره پروټیکټ کوي دې کې دا نه پس چې ما سره دلته کې چې دي پرایویسی د نه کې وای فای مختلف چې کمپیوټر چې کوم دغه دي فایلز دي هغه ما سره چې دي پروټیکټ کوي. بس دا یو وړه شانتي ویډیو ما چې تاسو سره شیر کوم که خوښه شي مو لایک کوئ شیر کوئ زموږ چینل هم سبسکرایب کوئ. د ویډیو باره کې مسره وي ما په کمنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.